بسم الله الرحمن الرحیم. د زمري 24مه هغه ورځ چې اسلامي امارت پر ټول هیواد د دویم ځل لپاره حاکمیت ترلاسه کړ. مغرور امریکا او ملګرو هیوادونو ته یې شرموونکې ماتې ورکړه. د خپلواکۍ دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې اسلامي امارت په خپل 3 کلن مزل کې د اقتصاد، بیا رغونې او ځان بسیاینې په برخه کې خورا ډیر پرمختګونه کړي دي. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه نصرت الله میرزاخیل یم. تاسو کاوش خپرونه ګورئ. د بحث لپاره مو بلنه ورکړې. د سیاسي چارو شنونکی سمیع الله احمدزی او د سیاسي چارو شنونکی اسدالله اتل چې په څو شیبو کې به له موږ سره ګډون وکړي. احمدزی صاحب ستړي مشي خپرونې ته بخیر راغلی. په پیل کې تاسو ته د افغانستان د فتح د ورځ او ازادۍ مبارکي وایم. ډیره مننه. احمدزی صاحب خپرونه په دې پوښتنه راپیلوو د اسد 24مه د فتح یا د بریا ورځ، د دغې ورځ په تړاو تاسې څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ته ټولو لیدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې ټول او جوړ اوسي. دا چې موږ په نږدې وخت کې د اسد یا زمري 24مه ورځ لمانځو، نو په همدې اساس تاسو ته او د افغانستان ولس ته او هغه چاته چې دغه خپلواکي دغه ازادي موږ ته اخیستې سلامونه وړاندې کوم او له دوی ټول څخه مننه. دوهم بحث دا ده چې د 24 د اسد هغه ورځ ده چې افغانانو امریکې ته او د دوی متحدینو ته په دغه ورځ باندې ماته ورکړې وه او دوی له افغانستان نه ویستلي وو، چې په دغه اساس په دې کې اساسي مسله دا وه چې اسلامي امارت په 24 د اسد پر ټول افغانستان باندې حاکم سو. اسلامي امارت په داسې حالت کې په افغانستان باندې حاکم سو چې د دوی د رهبري په اساس د افغانستان خلک 20 کاله د امریکا د اشغال په وړاندې وجنګېدل او د دغو جګړو په پایله کې په زرګونو کسان شهیدان، په زرګونو زخمیان او په زرګونو مونږ کونډې او یتیمان په دې ملک کې مونږ ته راپاتې سو. هغه که له هر طرف نه اوسېږو، خو په دې عرصه کې تقریبا تر 2.5-3 زره پورې امریکایي اشغالګر هم په افغانستان کې ووژل سول او بالاخره دوی دې ته مجبوره کړی سول چې له افغانستان نه ووځي. نو دغه 24 د اسد د تاسو یې پوښتنې په جواب کې وایم چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده چې تقریبا له ټولې کفري نړۍ څخه یې ترلاسه کړې. بله مننه. احمدزی صاحب ویلی شئ په اوس وخت کې خپلواک هیواد کوم هیواد ته ویلی شو؟ دا ګورئ ډیر مهم سوال ده، ځکه چې په نړۍ کې که چیرې تاسې وګورئ د 3مې درجه هیوادونو ته یا په ټولو کې هیوادونو ته خپلواکي ساتل یو څه مشکل کار ده. یعنې تاسې کولی سئ هغه اوله وګورئ، هغه اوله درجه هیوادونه چې روسان او چینیان دي په خپلو چارو کې تر ډیره دوی نورو پورې وابسته دي، امریکا پورې وابسته دي. یعنې امریکا کولی سي چې خپلې غوښتنې تامین کړي په نړیواله کچه باندې. نو په دغسې بندیزونو لرونکو حالاتو کې چې نړۍ یو کور په شکل باندې سوی ده، هغه هیواد ګوره، هغه هیواد خپلواک هیواد ده کله چې د دوی حکومت وغواړي چې یو څه ترسره کړي، د خپلو ملي منافعو په اساس یو کار ترسره کړي او نړۍ د دوی مخالفین نړیوال د اولې درجه هیوادونه په دې باندې ونه توانیږي چې کوم کار دوی ترسره کوي د هغه مخه ونیسي. مثلا موږ د قشتېپې کانال جوړوو، دا د موږ د ملي منافعو په اساس ده، د موږ د حکومت غوښتنه وه چې دا باید جوړ کړو، خو د سیمې هیوادونو ډیر فشار وارد کړه چې دا موږ جوړ نه کړو. دا چې موږ له خپل دریځ نه ناوړو او د خپلو ملي منافعو په اساس باندې چې کوم کار ترسره کوو، څوک نسي کولی چې موږ له دې نه منع کړي او خپل عملیه اجرا کوو، نو دې ته خپلواکي وایي. او په خپلو چارو کې ژمن پاتې شو. مثلا په افغانستان کې امریکایي اتباع دي، بندیان دي، 3 کسه. د امریکا غوښتنه تاسو د نیټ پرایس اورېدلي په کراتو د وویلې چې موږ یا غواړو له اسلامي امارت نه یا اسلامي امارت د امریکایي زندانان بې قید او بې شرطه خوسي کړي. دا د امریکا غوښتنه ده. د موږ د حکومت غوښتنه څه ده؟ موږ غواړو چې امریکایي زندانیان په هغه وخت کې خوسي کېدلی سي کله چې امریکایان د موږ زندانیان خلاص کړي. دا د موږ غوښتنه ده. اوس موږ چې څه غواړو له دې نه تېرېږو او امریکا به دې ته مجبوریږي چې د موږ غوښتنه ومني. دا چې امریکا په موږ باندې خپله غوښتنه نسي منلی، بې قید او بې شرطه دغه زندانیان نسي خلاصولی، دې ته وایي چې موږ خپلواک یو، ځکه دا کار نسي کوی. که دغه زندانیان
په پاکستان کې وایم خلاصولی سوای چې د نړۍ په هر هیواد کې وای بغیر له روسانو له چینیانو چې له دوی سره لږ په ټکر کې راځي نور هیچ چا نسو کولی چې د امریکا په مقابل کې دې ودرېږي چې هغوی ترېنه یو څه وغواړي او دوی یې ترسره نه کړي. درې، مونږ چې کله افغانستان اسلامي امارت نیولی مونږ دلته د اسلامي نظام غوښتونکي یو، غواړو چې اسلامي نصوص اصول په افغانستان کې پیاده کړو چې د امر بالمعروف ته دا وظیفه سپارل سوې د امر بالمعروف محترم وزارت دا کارونه ترسره کوي. ټوله نړۍ د دې په مقابل کې درېدلې، ټوله نړۍ د دې مقابل کې درېدلې. د نړۍ خوښه څه ده؟ د نړۍ خوښه دا ده چې موږ باید اسلامي نصوص په افغانستان کې پیاده نه کړو. دا د دوی غوښتنه ده. د موږ ده چې دا باید ترسره کړو. دا چې موږ په خپله دغه داعیه کې مخکې ځو او د دوی غوښتنې په موږ نه منل کېږي نو موږ خپلواک یو. خو که چیرې دوی دا غوښتنې په موږ ومنلې بیا موږ خپلواک نه یو. نو کله چې هغه څه تا غوښتل چې ته ترسره کړې او نړۍ وتوانېدله چې په تا باندې هغه ترسره نه کړي، د تا د هغو د غوښتنو په اساس ترسره نه شي، ته خپلواک نه یې. خو که چیرې تا وغوښتل او تا ترسره کړل، دوی د اسلامي نظام نه غوښتلو په تمه دي. دوی ډېرو شیانو غوښتنې مثلا د بندیانو خوشي کېدلو په تمه دي، خو د موږ ملي منافع دا ایجابوي چې موږ دا بندیان په هغه صورت کې خوشي کولی سو کله چې دوی د موږ زندانیان خوشي کړي. دوی بې قیده او بې شرطه وایو نو د دوی غوښتنه نه منل کېږي. دوی خپل فشار واردوي، موږ چې څه وغواړو هغه ترسره کېږي ځکه دا د موږ جغرافیه ده، هغه له موږ سره بندیان دي. نو دا چې موږ څه وغواړو هغه شی ترسره کوو نو موږ په خپلو چارو کې خپلواک یو. چې دې ته خپلواکي وایي او په اوسنۍ نړۍ کې دا ډېر مشکل کار ده. دا چې موږ ترلاسه کړې ده، موږ دا شاهکار لرو، دا یو لوی نعمت ده د افغانستان لپاره. ډېره مننه. احمدزی صاحب د زمري 24مې موږ ته څه راکړل؟ ګورئ ښه، د زمري سیستمه چې موږ پکې استقلال واخیسته موږ په ډېرو زیاتو مشکلاتو کې ګیرو. اولا چې په دې باندې غږېده د موږ ملک اشغال و، د مکرویانو او شارینو په سرکونو باندې امریکایانو چکرې وهلې، د موږ په فضا او د موږ په اطرافونو کې امریکایانو بمبارونه کول، شاهدان یو. د ورځې 450 کسان دوی وژل، قاچاق دلته لوړې کچې ته رسېدلي ول، په میلیونونو کسان باندې یعنې میلیون قدره کسان دوی په مخدره توکو باندې روږدي کړل، په مخدره توکو باندې هغه کړه. حتی د موږ د خپلواکۍ ادبیات دوی ځپلي ول، ځوانانو انګیزه یې وځلې وله، دلته د خپل کلتور د پلي کولو په لټه کې ول چې تر ډېره دا کارونه دوی کړي دي. هغه زهرجن سریالونه چې له بهره یې دلته راوړل، دلته یې ترجیح کول، په افغانستان کې بې اتفاقي ته لمنه وهله، خپلو فحشات یې لمنه وهله. نو دغه څه چې په دوی په تېرو 20 کلونو کولې د زمري 4مې موږ ته دا راکړه چې له همدغو مواردو نه یې موږ ته نجات راکړه، هم مو خپلواکي ترلاسه کړه، هم مو دا ترلاسه کړه. یعنې د دغې ورځې ګټې د افغانستان د ولس لپاره بېشمارې دي او موږ یې شکر ادا کوو. او هغه چا چې دا یې لاسته راوړي دي موږ یې په دې نعمتونو باندې موږ ته دغه نعمتونه راکړي، موږ ګورو له هغوی مننه کوو چې دغه قرباني چا ورکړې د دې په مقابل کې. خو ګورئ د زمري د 4مې تر ټولو ډېرې ګټې د اسلامي امارت مخالفینو ته رسېدلي، د تیر حکومت چارواکو ته رسېدلي. هغه یې که مشران ول که کشران ول، هغه که رئیس جمهور و هغه یې که وزیران ول. یعنې د زمري د 4مې تر ټولو ډېرې ګټې ځکه دوی ته رسېدلي دي چې اسلامي امارت یا د زمري 4مې دوی د امریکا له غلامي خلاص کړل، دوی د امریکا له غلامي نه خلاص کړل. دا چې له هغې نه وروسته ځینو د ځان لپاره غلامي خوښوله او دوی بهرنیو هیوادونو ته لاړل، کوشش یې کوو چې هلته واوسېږي او بیا د موږ په ضد باندې وکارول سي، دا د هغوی مسله ده. یو ځل دوی خلاصوي له دې نه، او هغه کسان چې دغه نعمت نه برخمن دي او دې ته ارزښت ورکوي هغوی اوس هم په افغانستان کې اوسېږي. او تر ټولو ګټې همدغه ده چې دوی د امریکایي اشغال له غلامۍ نه خلاصوي دي او د غلامۍ ژوند یې ختم شوی. ډېره مننه. احمدزی صاحب، اوس دا چې بریا مو ترلاسه کړې، څه باید وکړو چې دا بریا مو تلپاتې وي او په راتلونکي کې د تاریخ برخلیک سره مخ نه شو؟ ګوره ښه، ثباتونه یا امنیت چې په ممالکو کې ټینګېږي دا هر څه د ځان لپاره بنسټونه لري، تهدابونه لري او دا په هیوادونو کې مختلف دي. په افغانستان کې موږ څنګه کولی شو چې امنیت ټینګ کړو؟ یا دا سوال به کله نه درته راځي چې امریکا د 500 هیوادونو سره راغلې وه، دلته اردو پولیس جوړ کړي ول، خو نه توانېدل چې دلته د امنیت ټینګ کړي. خو د بهرنیو استخباراتو د کړیو په اساس 80,000 طالبان دي، 80,000 د اسلامي امارت غړي راځي امنیت ټینګوي. ولې ټینګوي؟ ولې هغوی نه سو ټینګولی؟ دا اساسي پوښتنه ده. اسلامي امارت ځکه دې توانېدلی چې امنیت ټینګ کړي چې د دغه ملت بنسټونه یې په ښه شکل کېښودل سوي، یعنې د ملت سلې کرښې منل سوي دي. هغه سلې کرښې چې شی دي دغه ملت څه غواړي
د افغانستان کې ثبات د دوی د سرې کرښو منل د اسلامي نظام حاکمیت او خپلواکي ده. هر هغه نظام چې په دې جغرافیه کې 40 میلیون نفوس لري اسلامي نظام حاکم که او خپلواک اوسېده دغه نظام امنیت ټینګولی شي. ولې امنیت ټینګولی شي؟ ځکه چې د خلکو غوښتنه منل کېږي او خلک امنیت نه اخلالوي. که چیرې دغه دوه موارد چې د بنسټ په شکل باندې موږ ورته ویلی سو اتحاد په شکل باندې کوم حکومت په دې کې تخطي کوي دا نه پوره کوي نو ملتونه د دوی پر ضد باندې راجګېږي چې خپلې جګړې ته زمینه مساعد دي. مننه صاحب بیا درګرځم. اتل صاحب ښه راغلاست تاسو هم ستړي مشئ خپرونې ته او د دې سترې ورځ د بریا مبارکي تاسو ته وایم. سلامت ستاسو ته مبارک. اتل صاحب دا پوښتنه کوم چې د دې ورځو ژوندي ساتل د راتلونکي نسل لپاره څومره مهم دي؟ بالکل. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته قدرمن میلمه ته مو تاسو همکارانو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اول خو د دغې سترې فتح مبارکي د افغانستان ټول غیور او متدین ولس ته وړاندې کوم ځکه دا یو لوی شاهکار و. دا داسې یوه فتحه وه چې اسلامي امتونه یې راویښ کړه په یو تحرک کې راوستل. دا د مستقبل نسلونو دپاره یوه انګیزه سوه یو احساس چې ظالم جابر په نواجبه باندې تیری کوي ولسونه ختمول غواړي د ولسونو ارزښتونه ختمول غواړي د ولسونو جغرافیه د ختمولو په هڅه کې بیرته مقابل کې داسې میړني ولسونه په وړاندې پاڅیږي درېږي تر څو هغه ظالم و جابر په ګونډو کوي چې په نړۍ کې راج چلیږي نو په نړۍ کې ځان سپر طاقت بولي. د دې یعنې مظلومو هیوادوالو په لاس باندې دا څوام ځل دی چې د نړۍ سپر طاقتونه راڅملیږي. دا د ټول ملت دپاره افتخار دی، دا د ټول ملت دپاره یو ویاړ دی. الله تعالی د دا امتونه تل همداسې متحد کړي چې د متجاوزو پر وړاندې همداسې ودرېږي. دا به د نوو نسلونو دپاره ډېره ښه انګیزه وي. هغه مغلوبو کفارو د مستقبل نسلونو دپاره دا به یو درس وي چې بعدي به په نواجبه باندې په یو مظلوم ملت باندې تیری نه کوي. دا تاریخو ثابته کړې. امریکا خو د تاریخ د نه لوستلو په صورت کې په افغانستان راغله تجاوز یې وکړه. که دې د افغانستان تاریخ ته لږ کتنه کړې وای لږ یې درک کړی وای هیڅ کله دغه یعنې ناروا دغسې دی په تاوان حرکت یې نه کوو. افغانستان ته د کوم هدف لپاره راغلی و امریکا؟ افغانستان ته امریکا دا خو ټولو ته جوته ده. دې په خاطر راغلی وه چې دلته دیموکراسي رایج کړي، دلته اسلامي ارزښتونه تر پښو لاندې کړي، یعنې دیني و عقیدهیي افکار د خپل د استعمار او استثمار لاندې راولي. دلته داسې یو راج و حاکمیت ولري چې بعدي دا نسلونه د پاڅونو د مبارزې د اظهار و فداکاریو یعنې احساس ونه لري، احساس یې ورمړ کړي. لکه څنګه چې دیو په حربي فکري یعنې فرهنګي برخو کې دلته ډېر مهلکه فعالیتونه ترسره کړه په دې 100 کلونو کې تر څو په نظامي و فکري ډګر کې دا ملت د استعمار او د استثمار لاندې راولي، دا ملت مغلوبه کړي، دا ملت مړ کړي. نو الحمدلله په مقابل کې دا ولسونه راجګ سو لکه تیر په څیر. د دې ظالمو د دې تیری کوونکو جابرو په مقابل کې او دیو ته داسې درسونه ورکړه چې آینده به د نړۍ هیڅ زبرځواک د دې جرئت ونسي کړی چې په افغانستان باندې د حملې جرأت ولري یا د دې خوبونه ویني. ځکه دا یو درس و. نو دا یعنې خپله د دې د تباهي دپاره راغلی و امریکا چې دلته اسلامي ارزښتونه تر پښو لاندې کړي، خپل اهداف دلته پلي کړي. دلته د دې 100 کلنې یعنې بهیر په اوږدو کې چې دیدو راغلي وو او ورسره ملګرو یې دومره وحشتونه ترسره کړه چې هیڅ یعنې په هیڅ قانون کې هغه د توجیه وړ نه دي. آیا امریکا او متحدین په افغانستان کې خپلو موخو ته رسیدلي دي؟
اگر چې هغه ابتدایي موخو ته به رسېدلي وو خو الحمدلله د ولس یعنې په پاخه ووټ باندې په مقابل کې درېدل د دې لامل سو چې هغه خپل اهدافو نه منصرف سي هغه خپل اهداف یې چې کم یې درلودل پوره تر هغو اهدافو ونه رسېد اگر چې هغو د مصارف یې وکړه یعنې خپله کسان دلته مردار سو په دې مبارزه کې چې دلته راوړه دا مهلکه جګړه یې راوړه نو یو څه ناڅه ورسېدل خو بیرته د دې غیورو ولسونو د مبارزې په پایله کې هغو هغه خپل اهداف له لاسه ورکړه او محرومه سو مایوسه سو د خپل هغه اهدافو نه چې دلته یې کوم درلودل نو دا د افغانستان د غیورو ولسونو شاهکارۍ وې اثارې و فداکارۍ وې چې دا به تاریخ په زرینو کرښو لیکل کیږي زه ولس ته غږ کوم زه د افغانستان غیورو مجاهدو خلکو ته دا غږ کوم چې دغه فتحه دا په ډیر یعنې په شانداره مراسمو باندې ولمانځي تر څو نړۍ ته جوته سي چې دا خلک د حریت او د ازادۍ مینان ولسونه دي دوی تجاوز نسي زغملی دا به د تجاوز په وړاندې په هر زمان او په هر وخت کې درېږي نو دغه فتحه دی په شانداره مراسمو ولمانځي د اخترونو په څیر د خوشحالیانې وکړي همداسې ښه کالي دې وکړي ښه خوراکونه دې ځان ته برابر کړي داسې یوه خوشحالي بیا د دې ولس باندې یعنې خوښي دې خپاره کړي ستاسې بلکل خوښي دې خپاره کړي تر څو نړۍ ته دا جوته سي چې دا ازادي خوا ولس دی داسې ولس دی چې چا استثمار نه مني او څوک چې تجاوز کوي هغه به مغلوبوي هغه به د جنګ په ډګر کې یعنې په ماتې سره ډېره مننه اتل صاحب بیا درګرځم احمدزی صاحب تاسې ته درګرځم امریکا ولې اوس هم د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي ګورئ په سیاست کې یوه تیوري ده په نوم د احتمال تیوري بله دغه ډېر موارد عمده موارد د احتمالي تیوري په اساس باندې مخکې ځي بله یعنې دوی احتمالا مخکې فکر کوي چې دا کړنه به داسې ترسره سي دا چې بیا وروسته هغه د احتمالاتو په اساس باندې هغه څومره درسته ثابتېږي څومره غلطه دا بیل بحث ده امریکا چې دلته راتلم احتمالا دوی فکر کړی و چې دلته به افغانستان ته راسي دوی به داسې یو حکومت جوړ کړي چې دوی ګټې به تضمین کړي د دوی په مقابل کې به جګړه نه کیږي دوی به دلته اډې لري لکه نور منځني ختیځ دې سیمو کې چې لري له دې جینه به مثلا قاچاق کوي دا زیرمې به یې ځان لپاره وړي همدارنګه کله چې د دوی مذاکراتو ته هم لاړل کله چې هلته د ماتې ټاپه هم وهله هلته په مذاکراتو کې هم دوی پر دې فکر باندې وو چې راځه په مذاکراتو کې به یو څه ترلاسه کړي په خبرو کې به ترلاسه کړي اډه به ترلاسه کړي خپل اهداف به په مذاکراتو کې پلي کړي خو که چېرې تاسې وګورئ دوی په مذاکراتو کې هم ونه توانېدل بیا دوی غلط ثابت سول هغه څه چې دوی فکر کړی وی درېیم بحث دا ده دوی پر دې فکر وکړو چې اساسي بحث دا و چې کله اسلامي امارت افغانستان ته حاکمیږي د دوی د حکومت بحث و دوی دا فکر نه و کړی کله چې اسلامي امارت افغانستان ته ځي حکومت نیسي دا رقم یو حکومت دی رامنځته کړي چې په 100% جغرافیه د حاکمي داسې یو اسلامي نظام دی ولري خلک د دوی ملاتړ وکړي او تر ټولو اساسي مسله دا ده چې داسې یو اسلامي نظام دی ولري چې نور اسلامي هیوادونه له هغو نه انګېزه واخلي نور اسلامي هیوادونه هغه هیوادونه اسلامي چې د دوی په ولکه کې دي او په اوږدمهال کې د هغو حکامو په وړاندې چې له دوی سره جوړ دي ملتونه راجګ نه سي نو اوس اساسي مسله دا ده چې د هغې تیوري په اساس چې کله دوی غلط ثابت سول اوس دوی پر دې فکر باندې کوي چې په افغانستان کې خو داسې یو نظام حاکم سوی ده چې دا په نورو هیوادونو ته تشیع پیدا کوي دوی ولې غواړي د افغانستان مثبت تصویر نړۍ ته منفي ښکاره کړي ګورئ د دوی هدف همدغه شی ده چې نړۍ ته وښیي چې اسلامي نظام دغسې یو نظام ده یعنې په غلطو ټکو باندې وښیي خو د مونږ کوشش تر ټولو ډېر دا ده چې مونږ نړۍ ته ښیو چې اسلامي نظام داسې یو خپلواک نظام ده اسلامي نظام ده دې کې د خلکو حقوق خوندي دي دې کې اجتماعي عدالت تامین ده دا داسې یو نظام ده چې هر سړي ته حقوق رسیږي په دې کې د خلکو بشري حقوق تامین دي په دې نظام کې اوس دغه نوع نظام که چیرې دوی پر ضد منفي تبلیغات ونه کړي او مثبت تبلیغاتو ته یې پرېږدي دا نړۍ ته رسیږي نړۍ پر دې فکر باندې کېږي ځکه په نړۍ کې اسلامي هیوادونه چې دي د دوی حکام دي مشران د امریکا د ولکې لاندې دي د دوی عامه ولس اسلامي فکر لري اسلامي طریقې باندې ژوند کوي دوی هغوی بیا دا کوشش کوي چې په خپلو هیوادونو کې هم داسې یو اسلامي نظام حاکم کړي
دریم بحث دا ده چې امریکا په نړۍ باندې راج چلوي. دوی چې د سیمې د نړۍ په هره سیمه کې وغواړي بعد له ځینو سیمو نه چې اډې ولري داسې حکومتونه رامنځته کړي چې په خپله خوښه باندې داسې حکومتونه رامنځته کړي چې دوی منافع تامین کړي. امریکایان په نړۍ کې د درېمې درجې هیواد خپلواک نسي منلی. دغه قسم نظام چې خپلواک اوسیږي او د امریکا خبرو ته جواب ورکوي، د امریکا زندانیان د دوی په خبرو باندې نه ازادي، د امریکا په تقابل کې دوی منلی نشي، نو په همدې اساس باندې دوی کوشش کوي چې نور څه لاسته نه ورځي. همدغه لاسته ورغلي دي چې فضا د دوی په لاس کې ده، یعنی میډیایي فضا د دوی په لاس کې ده، د همغه په اساس منفي تبلیغات کوي او کوشش کوي چې د مونږ منفي تصویر نړۍ ته وړاندې کړي. اتل صاحب تاسو ته درګرځم، نړۍ ولې د اسلامي امارت په لاسته راوړنو سترګې پټوي؟ دوی د څه په لټه کې دي؟ نړۍ ځکه د اسلامي امارت په دې یعنې مقدسو کړنو باندې سترګې پټوي چې غواړي دغه د اسلام تصویر لکه څنګه چې احمدزي صاحب اشاره وکړه نړۍ ته برعکس ور وښایي. ځکه اسلام د عدل دین دی، اسلام چې دی د انصاف دین دی، اسلام چې دی اسلامي نظام دا یعنې ټول او کامل دین دی، نظام دی. نو دې کې د ټولو حقوق خوندي دي، که هغه نارینه دي که ښځینه دي، که هغه ماشومان دي که سپینګیري دي که ځوانان دي، د ټولو حقوق خوندي دي. دوی هڅه کوي چې د خپله ناوړه یعنې په لاس جوړ سوی قانون په نړۍ باندې تطبیق کړي. په داسې حال کې چې موږ داسې یو سپېڅلی قانون لرو چې د هغه په رڼا کې یعنی سکون ده، د هغه په رڼا کې مخته تګ، هغه کې د ټولو حقوق خوندي دي، هغه کې چې د انصاف دی، عدالت دی. دوی برعکس د خپله د خوښې مصنوعي جوړ سوی قانون غواړي چې په اسلامي امارت یا په نورې نړۍ تطبیق کړي. نو همدا عقده یې ده چې د افغانستان حقیقي انځور نړۍ ته برعکس ناعادلانه ډول باندې وړاندې کوي. اسلامي امارت خو ټولو ته جواته ده. اوس خو رسنۍ دي، که هغه ملي دي که نړیوالې دي که ټولنیزې دي، ټولو ته حقایق معلومیږي چې د اسلامي امارت د راتګ سره څومره ډېر پرمختګونه سوي دي. یعنې د فساد کچه صفر ته راټیټه سوې، هغه نشهیي توکي بیخي په صفر کې ضرب دي، همداسې پروژې عملي کېږي، نور اداري کارونه چارې ښې منظمې روانې دي. خو بیا هم په دې سترګې پټوي. نو په دې باندې د سترګې پټوي. د دې سترګو پټول د دې خپله شخصي عقده ده. د دې شخصي عقدې په اساس باندې دا کار کوي چې ولې په نړۍ کې داسې یو نظام حاکم اوسېږي چې هغلته ټولو مقدساتو ته یعنې اتل صاحب ویلی چې د خپلواکۍ د ساتلو لپاره څه وکړو؟ د خپلواکۍ د ساتلو دپاره لکه څنګه چې ګټلې لازم دي او مبارزې ته اړتیا لري، همداسې د خپلواکۍ د ساتنې دپاره ډېر زیات کار ته اړتیا سته ده. ځکه خپلواکۍ په ډېرو سختو امتحاناتو کې ساتل کیږي. خپلواکۍ اگر چې په اسانه به وګټل سي خو ساتل یې ډېر سخت دي. ځکه دلته مادیاتو ډګر دی، دلته د موقفونو ډګر دی، دلته چې دی د مسؤلیتونو ډګر. ډېره مننه. نو په دې برخه کې باید یعنې په مسؤله توګه ملت او نظام مسؤلین په ښه توګه لاړ سي تر څو هغه خپلواکۍ وساتل سي. ډېره مننه. احمدزی صاحب تاسو ته درګرځم. د وروستۍ پوښتنې په پار د اسلامي هیوادونو د اتفاق او اتحاد لپاره څومره اړتیا ده؟ لکه څرنګه چې د کفري هیوادونو لورې په اسلامي هیوادونو بریدونه ترسره کیږي. ګورئ که تاسې وګورئ په ډېره کچه باندې اسلامي هیوادونه په نړیواله کچه باندې شتون لري. دا چې دوی شتون لري، ډېرې زیرمې دوی لري، تیل دوی سره دي، معدني مواد دوی سره دي، یعنې ښه سرمایهدار هغه د پیسو او د مادیاتو له وجې دوی هر څه لري. تر ډېره که چیرې تاسې وګورئ دا د هرمز تنګی چې په دې باندې د سعودي قطر د دې تیل امریکا ته انتقالېږي، یعنې امریکا تر ډېره تیل له دغو هیوادونو نه ترلاسه کوي. نو په دغه اساس باندې د مادیاتو له اړخ نه دوی ستونزه نه لري، مشکل نه لري. دغه هیوادونه اسلامي هیوادونه اساسي مشکل دا ده چې د اسلامي هیوادونو دا حکام د غرب په ولکه کې دي. هغوی داسې رامنځته کړي دي که چیرې
د امریکا خبرې ونه مني د دوی دغه واک له خطر سره مخ کوي. نو اسلامي هیوادونو ته پکار ده چې په نړۍ کې ډیر جدي سیاسي تغییرات را روان دي، تحولات ډیر جدي ډول باندې او په ډیر تیزی ډول باندې را روان دي. نو په دغه اساس باندې اسلامي نړۍ ته پکار ده چې د اسلامي هیوادونو یو قطب رامنځته کړي، یو اسلامي قطب رامنځته کړي او د دغه قطب په اساس باندې خپلو منځونو کې سره تعامل وکړي. حد اقل که دوی نشي کولی چې کفري نظامونو سره جګړه وکړي، فزیکي جګړه وکړي، هغه اقتصادي جګړه دوی په لاس کې. ډیره مننه. د سیاسي چارو شنونکی سمیع الله احمدزی او د سیاسي چارو شنونکی اسدالله اتل له تاسو دواړو څخه یو نړۍ مننه چې موږ سره په خپرونه کې یو ګډون مو وکړو. سلامت استاد. درنو لیدونکو دا وه د نن ورځې د کاوش خپرونه. تر بیا ښې چارې.